السلام علیکم ټول مخلوق باندې په افسرانو په دغه ټول زما سلام قبول منظور کوي. زه یو غریب سړی یم او زما نوم سید رازق دی، یم د خلي کلي او زما دوه لوڼه غوا شوي دي او زما هېڅ په معلومات پوه نه شوم. زما تاسو ته دا سوال دی چې بایي زما لوڼه دي که مړې دي که ژوندی دي ما سره دې میلاو شي که نه. او زه ډېر وګرځېدم او هر پله مې منډې تړلې ووهلې، تربورانو را سره زیاتې هر څه وکړو، خو بایي ما ته د خپلې لوڼه میلاو شي او لکه ماله دې اطلاع راکړی شي چې ستا لوڼه په فلاني ځای کې دي او را دې شي او دی دې ما سره میلاو شي. نو که چاته واده شوي دغه شوي نو ټیک ته زه پې خوشحاله یم سر کې. او زما دا افسرانو ته په پیسې چوګانو ته ټولو ته سوال منت ورته کوم، خو زه صرف دا وایم چې ما سره خپلې لوڼه میلاو شي. او زه دا سوال منت کوم الله دپاره او د خدای تعالی غریب عجز فقیر یم او هېڅ درک مې نشته. او بس زما خو دا سوال منت دی بهی خلکو ته هم، او کوم زیاتي را سره وشو زه خپل زیاتي نشم بیانولی چې ما سره دا چل شوی دی دا چل. دا کیسه ما دې دپاره جوړه کړه چې زما ته د خپلې لوڼه میلاو شي، چې په هر ځای کې که تانه کې که په تحصیل کې که په عدالت کې، خو چې په کلي کې ما سره صرف میلاو شي چې دا مړی دي که ژوندی دي او ما ته دا ازیرې شي. زه به خپل لمبر هم خور کړم، هر چاله به یې ورکړم چې بهی چاته میلاو شوې ما ته دې اطلاع وکړي، زه به لاړ شم کلي ته او کوم ځای راته یادوي هلته به لاړ شم او خپلې لوڼه ما سره میلاو شي. چې چا سره خوشحاله وي نو ټیک ته، زما په هېڅ اعتراض نشته چې دی خوشحاله زما لوڼه، زما په هېڅ اعتراض نشته، زه هم خوشحاله یم. او که چېرې خفه یا دی په زور یې ساري کړي او یا یې وجلي یا یې خرڅې کړي او ما سره زیاتې کېږي نو لکه دا خو ډېر زیاتې دی په پاکستان کې چې لکه ما سره زیاتې یو سړی کوي او دغه کوي. زه خو د خدای تعالی غریب عجز فقیر یم، هېڅ دغه مې نشته، ماشومان بچي مې دي او در په در شو ځای په ځای او کلي هر څه یې پرېښودو او یو ځای ته کله بل ځای ته کله یو ځای ته کله بل ځای ته. راشه واوره جیبه د غم بیان چې په اوښکو باندې لوند د شي ګریوانو او داسې وایي د بونیر په هلاکه کې او برابر دی په یو ما په معنه کې دروغ نه دي هر سړي به وي لیدلی او خلي کلي کې یو ځوان به اوسېدلو نو یې په نامه چې سید رازق به یادېدلو نو
نو دو زامن ورله ورکړي پاک الله نو په ښایست کې یو د بل او نه سیواو او د یو زوی ونامه فضل مالک او د دویم زوی نامه فضل خالق نو مشره لوري په نامه سایره ناز واوي زاړېږمه څه به وایم د موره پلار د راز وا او د دویمې لوري نوم یې د یاسمینا او دروغ نه دي زه بیان کوم سپینو او درېیمه لوري لا وړه ده او لا ماشومه دا خبر او هر سړي ته ده معلومه نو مشره لوري واده شوي و ډنډار کې او سامیان به پویومه په ګفتار کې او په ډنډار کې مومن شیر باندې واده ونو څه چالاکه غوندې نه وه دا ساده وه او مومن شیر سره وختونه تیروله یا خدمتونه د ټول کور به یې کوله او د خاوند سره 3 میاشتې او 3 کاله نو یا پایا عزت یې تېر کړه زما لالا او غرض دا دی چې طلاق ورکړه خاوند او په کیسه مو پویومه بند په بند او سایره راغله د پلار کره اوسېږي نو زمانه په دې حساب باندې تېرېږي او بله لور د صدرادک چې و یارانو او داغې پال خبر شي هوښیارانو نو په ډاګی کې ملا تور یو ځای یادېږي وي یادېږي او په نامه چې مقدر پکې اوسېږي او داسې وایي دوه زامن د مقدرونو او د یو نوم میر قدر بل سید قدرو میر قدر له پلار وکړي دوه وادونه دواړه ښځو لې ورکړي وو طلاقونه نو سیدرادک دي کره دی راغله رشتې لا رشتې لا او خفه نشي غوږ دې ښه کي دا کیسې لا او دا متل دی چې څوک لاړ شي د چا درته نو یا خالی لاس دې بیا راتلې نشي په بیرته او دا یاسمین میر قدر لا وغوښتله یا بس د تشي خولې وینا باندې ورکړله او میر قدر وی چې واده کله کوم نو یا څونه درې تولې بدې پسې لیکمه
او مهر هم باز لکما 50,000 نو یا زما رورا داسې وشو لا خبره نو دی خو پرېږداو چې پوره شو حاجتونه حاجتونه پکې سبا خبره وما عالمونه او پکې ځکې مخکې ځم نشي زهیره هغه کېږي چې څه لیکوي په تقدیر او سید رازق دې و شپږ وروڼه ای علما نو د هغې پال به تاسو خبره ومه نو د دې وروڼو یې کوم درته بیان او درې به پاتې شي خفن شي قربان او د یو نوم علي بادر دی کی د غوږه یا په شمارۍ دوه زامن دي مکړه زوږه او د دویم ورورې نامه د ګل بادر یو زامن ورله ورکړي پاک اکبر نو داسې وایي درې زامن د ګل بادر او ملګري د خپل تره علي بادر او د یو بل سره یو ځای به ګرځېدلو او په یو بل باندې کوو به یې ډېر ننګ او یو موټی به چې چا سره شه جنګ نو سموده چې په دې منځ کې شوله تېراوي په کیسه کې یو خبره نه کړې هیره او د یو بل سره به یې پولي سلاګانې یو خدای خبر چې بد چا خوني کړي ورانې او بیا زامن د مقدر شورا اوچت سید رازق ته د واده وکړلو ست او وی واده منګه کوو ورشې تیار دی یو واده راکا سید رازق او ستا اختیار دی او سید رازق وی چې مو کړې کوم زبان یا درې تولې کالې به وکئ په خشان نو 50,000 مهر لیکئ به نکاح کې وي نکاح کې سید رازق ورته دا وي په وینا کې او میر قدر وي مونږ دې ته نه یو تیار یو واده پاتې شو وکي دا په ګفتار
ویش په وړاندې بس کیږي یسید رازق ته او درنګ سات دا غم جوړیږي نو چې کوم رور د سید رازق علي بادر دی بادر دی او را تخکار انسان دی زناوره دی او چې جوسی تور لګورم انسان دی نو نو قرآن کې تی امان غوښته شیطان دی او چې کوم زوم د سید رازق عمر قدر نو دا هغه پال بتا سو کم خبر او میر قدر علی بادر توی شمزار او د واده نادر ورکړو لوی انکار نو عزیزانو کې مرورا شرموي یا زمارو را وسواد نرا کوي نو بیا ویل علی بادر او نکړي غم او غم او دغه کار بدر لواړه کړم سام او سید رازق دې داسې وکړه مصلحت یا پس د هغې میر قدر که بیا رسخت او دا یاسمین او سای روانه زولي نو کاکا جی علی بادر کر بتللی او خپل کاکا کور تخور د مکر جالو او وقت کی دا چی بسو کوي کمال بس کوي کمال او ځای په ځای ورته خور کړلو جالونه نو بیا د مکر شورو کړه کتابونه او دواړه خویندې د کاکا کره پتللې یا پټي پټي سلاګانې به کولې او زنانه ذات وی کمکلی و نه پوهیږي خدای دې خیر کی درنګ سات دا او دوک کیږي نو دواړه خویندې او په دې ورځو کې یو ورځ وختي سحر یسید رازق لرګول لاړو شي خبرو نو د بغرونو کې ځنګلي اغستلی
په خلکو خرڅولې او دې پرېږدمه چې لرګي کوي په غر کې نو هغه وشي چې څه نه راځي نظر کې یو اوس دلوی کوم درته بیانو نو غوږ دې کېږي ورته واړه سامحان نو داسې وایي چې دا وختو د ماښامو او ورپسې واوره د غم او ډک کلام نو په ګاونډي په یو کور کې و تنورو یا مورې لاړه هغه کور کرا ضرورو نو په تنور باندې ډوډۍ پاخولې یا خبر نه وه چې میلونه ووتلې نو ځان سره یې وړي 50,000 روپۍ او یو نیمه تولوي د سرو والی نو د خپل علي بادر سره دی لاړې نو ای قسمت او دا د څه وکړي پیشاړې نو وخت پکې دا چې بوزي به یې اوس چرته یا ملا تور کې هوا لکړي او میر قدر ته د ظلم حد بد تمام شي ظلم چې چا په دنیا کړې هلته الله باطن اخلي بدلونه او د داسې روره مې توبه ده چې ورېرې خپلې په پیسو بایا کوینه او تیکه تیکه او ذره ذره شي داسې درازق در سره څه بد کړي دینه داسې روره مې توبه ده او د اور لمبه ده خدای دې ګیر دوزخ کې کړینه او علي بادر او خدای دې خوار کا چې سید رازق باندې کوي داسې ظلمونه او الله دې کور کساب خانه کا او چې په پردو بچو بیانو کوي ظلمونه او خدای دې بدن کې چینجیو کا او در نه روان شاو د وریدو وښو بویونه او داسې مرض کې مبتلا شي او چې ډاکټران دې په علاج ناهیلاج شي نه نو دی خو پرېږده په دې ځای کې واپس زما غریبا پریوتلا او د غم ورته نو جنکۍ په کور کې نشته واویلا شوه څه به وایم دا مورې په ژړا شوه نو په دې حال باندې شو ټول کلی خبرو ویلې او ویلې داسې و که کار علي بهادرو کسابو نو پاک الله دې ورله ورکړي لوی عذابو نو خلق وي علي بهادر باندې لعنتو یا په پیسو باندې خرڅ کو خپل عزت او ماسوتن سیدا ذکر راغې واپس خوشالۍ د غریب ټولې شوي تس نس
مقام ته رسېدلې او شپه شوه تېره په ژړا چې شه سحر او سید راځي کړي رپورټ کوم برابر او زوی وی بن ورځو تر ملا تورا نو پس د هغې با خبره کوو نورا نو غرض دا دی چې دی لاړه ملا تور ته نو ای سامحه غوږ دې ونیسه مسفور ته نو میر قدر دې تماچې راویستلې نو یمو روزي ته به کندلې یې کولې او مور او زوی یې دواړه رالوتي واپس یا پلار ته وویې د رپورټ که بندوبس رپورټ لیکي دا صادق او وایي نغسته رپورټ د دې غریب یا واپس کلی تا ته راغې بد نصیب او بیا یې ښځه سواړی پراجکټ ته لاړه نو یا هلته یې وکړلو رپورټ په اسکه غاړه او اسپي وویې چې په درې ورځو کې غوره یا تپوسونه د دې کیسو کوي بالپوره او مهرر ولیکه ځان سره رپورټ او دغه هر څه یې د ځان سره کړه نوټ او لیکن بیا پې کاروایي ونه شوه روره یا د غریب څوک ملګرتیا نه کوي ګوره هم په سواد ډګر کې ورکه درخواستونه او هر طرف ته غریب وهلې منډې یوې د غم مچۍ په د باندې را پنډې نو سید راځي په سوات کې چې راکه یو میاشو راوي داسې راته ویلي په یاداشو او ورسره څنګ کې بچي با ګرځېدله او خپل بچي به یې د لاس لاندې ساتلو او سید راځي کوجرنده کړي خپل کورونه نو یا د غریب ساره ډېر زیات شو ظلمونه او د کورونو په حال هېڅ نه وو خبرو او د ظالم د لاسه شلو در په درو او بیا د سوات ناشرا کوس په ملکنډو او د دنیا غمونه ورباندې پنډو بیا د سوات نشورا کوس په ملکنډه زارګما او د دنیا غمونه ور باندې پاندو پیښور
لیکل نو زما رورا بیا پړا کې ولیږل او د پولیسو چې کوم مشهور افسر او دا غځی ته ورغلی و برابر او سید رازق وزیر اعلی دفتر ته تللی او په دې وجه غریب ډېر دی کړېدلی او پوره 3 ځله د تللی و دې دفتر ته او دغه حال خو معلوم دی پاک اکبر ته نو شپې او ورځې په دا رنګې و تېرېدلې فوټبارو باندې شپې به یې کولې نو د بچو څوکیداري به یې کوله او ټوله شپه به په دا رنګې تېرېدله نو حج کیمپ کې 3 میاشتې تېرې کړلې نو دغه اوښکې په مخ رابهېدلې او بیا یې ورته په فیسبوک کې دا خبره او د خپل ځان دپاره څخه مسافر نو غورغوشتو ته پولیس لاړ د پېښور هلته شو ورته میلو هلي بهادر او بیا پولیس علي بهادر نه کړي پوښتنه نو او لیونی دی نه پوهېږي بس پاگل دی او ورته ګوتې ولګولې په هوس او پولیس راغی پېښور ته او دې واپس او پېښور نه سید رازق شولو روان او دې روان اسلام آباد ته و دغه ځوان نو شپه یې راله جهانګیري کې ماسخوتن دی او راوي کړې راته داسې رنګ کتن دی بیا یې 3 شپې هلته وکړې اسنابدال کې اورېدونکي خبره ومه په احوال کې هلته رورا غلې غلې ګرځېدلو نو څو خطونه ولیږل بیا په تادی یا بیا یې ولیږل په ډاکو د پینډۍ نو په پینډۍ کې چې سورې پل یادېږي سید رازق به و دغه ځای کې و دې رګېږي نو سورې پل کې شپې یا سورې پل کې 3 میاشتې کړلې تېرې نو دا سختۍ به اوس زما چریو نشي هېرې نو لنډه دا چې د پینډۍ نه شروانه زمانه او خیر آباد کې 15 شپې وکړې غریب یا بیا سوابای اړې ته لاړو بد نصیب نو د سوابای پټو کې شپې به تېر په سوابای کې تېرې کړلې 15 ورځې یا خپل بچي هم ورسره و سره د ښځې او مګبران ورپسې ډېرو لګېدلي نو سید رازق په خپلو سترګو لیدلي دې بیا لاړ سلیم ډاکټر ځای ته فلحال ویلې دوی
کوي بادر له جنګ نو په بانګین کې انټرویو ورله ورکا نو دا خبره یې ښکارا په هر ډګر کړه نو سودی چان او مې یریږه او شا بزر شا او سیدرادک بیا د سوابۍ نه راغې کور ته یا خپل نصیب دی غورځولی او دغه مو ورته او نیمه شپه وه د کور خوا ته یې څوک تلي یا د کوڅې ګېټ ورله ګټو باندې ولي نو چې سهار شو بیا وړاندې درې ته لاړو او هلته دوه شپې غریب وکړلي په شاړو او د شپې ډدې پې بیا وشلې په غر کې نو یوه تیاره هېڅ شی نه راتلو نظر کې او د دې ډزو نه دی بچ که پاک اکبر او دړندې درې نه راله بیا سحر او سیدرادک بیا غورغوشتو بازار ته لاړو نو او یو شیبه ګړی بیا هلته کې ولاړو او دو پولیسو بیا اوچت که د بازاره یا اسپتال سره یې کوز که زما یاره او اسپتال سره یې کوز که دغه ګله تصویرونه یې ورله هلته وباسل او بیا یې بوت بوت تالی تحصیل ته وروره عدالت ته یې پیش نه کړو وشوه سپوره او سیدرادک ته اتکړی واچولې نو او د خفګانه خولې د باندې راتللې او بیا یې ښځه ورله راوسته د کوره نو یا خدای دې بچ کړي هر سړی د ظلم زوره اغلي ورنټونه یا ته بېغمه او چرته ګرځې کړي هیشونه او بیا منشي ورنه ګوتې ولګولې خوښه وه د هغه هر څه چې به یې کولې او ضمانت ورله وکړه درې کسانو او درو نه دي حقیقت مې دا بیانو او داسې وایي غورغوشتو کې دل جبار او د هغه تپوس کومه په تلوار یا قربان نو داسې وایي غورغوشتو کې دل جبار او داغه تپوس کومه په تلوار داسې وایي چې موسی د دل جبار یا ډاک په دی ساره راته د هر دیار او پلار یې ګوتا زوی وکړه دسخطونه یا سم د بیخه مې راغستي دي حالونه او بیا حکیم باچا وکړ ټیلیفونه
او سیدا ځکه ځان کپویا په مضمونو نو دیوانه بابا ته زه دې راولمه یخو غرورا په احوال دې پویومه او په دریم مازدیګر راغی یو موټر یسید رازق لاړو سره د خپل ټبر نو اکیموی دا می خوردا او تمیروری کروری او زبستا د پاره سکړم ته بګورې او بیا یې درې ورځې دا کیم کرا پشمارو پاشا خبرو او چې سحر شو ورپسې راغې پولیسو او تماشې ته یې ولاړو ټول ولسو نو تو تالی تاڼي کې بوتو بې ګناه دی او څوک نشته د ملګری یک تنها دی او بیا یې هم پیشي ونه شوه عدالت ته نو یا تپوس نشته راشه وګوره حالت ته او بیا دې ګوتې ولګولې دي منشي یا د دعوې سو د پاره او د څه شي او دیوانه بابا ته لاړو سید رازق یا بل سړی خو داسې نو وینم کلک بیا حکیم د هغه پورا ویستلو نو یا د نور خان بیټک ته لاړو جړېدلو یا قربان شمه نو د غازي نه پیښور ته شو روانه او ډېر خفه و سترګې سرې وې د خفګانو نو پیښور کې ټکټونه واخیستله یا په طرف د کراچۍ کوي منزله او د ریل ګاډي نه بیا کوز شو په سټیشن کې یا سید رازق غریب خو ډېرو په ټینشن کې نو بیا په غرونو کې شپه وکړه غریبانو زر شمه او زور زیاته ورسره کړه او تر ګرانو او شپه شوه تېره زما روره شه ساره او پنجابي ورله بیا ورکه کواټره او دی په هغه کواټر کې اوسېدلو او د
سلام د بی وفایا آخر می دا کلام د بی وفایا درب سایل پدی باندی خپا دے نمیتا سرا بدنام دے بی وفایا بم دے پزړه بم دے علی بہادر د ظلم ایخه هر قدم دے بم دے پزړه بم دے علی بہادر د ظلم ایخه هر قدم دے بم دے
कदम दे बम दिया अरे बहादुर संग इंसान दे बम दिया पशेताना नुक शैतान दे बम दे पशेताना